قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونو ته مرابولم. طالبان د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې په ډیری هغه ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې بیرته فعال شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب وایي ځینې سیمې چې تخنیکي ستونزې لري پر هغوی کار کیږي څو ټول مخابراتي سایټونه فعالیت پیل کړي. ټلواله ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د کرزي په ګډون یو شمېر مخکښو سیاسیونو سره خبرې اترې کړې دي. نوموړي په دې کتنه کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او نورو سیاستوالو سره له خبرو اترو وروسته اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د نورو مسایلو ترڅنګ په سیمه او نړۍ کې له دوستو هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د افغانستان د ټاکنو اعلان شوي نتایج ونه مني. یونما وروسته له هغې چې د عبدالله د ډلې ملاتړ رشید دوستم د سرپل لپاره نوی والي وټاکه او د پنجشیر والي د عبدالله ملاتړ اعلان کړ، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما او ناټو سازمان د دې ګمارنو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي هغه واضح رد کړي چې ګڼې په دغه ولایت کې یو تن د کورونا په ناروغۍ اخته شوی دی. د هرات د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپره شوې اوازه په هرات کې د کورونا وایرس پیښه ثبت شوې دروغ ده. ډاکټر عبدالحکیم تمنا وایي چې تر اوسه په هرات کې په کورونا ناروغۍ هیڅوک نه دي اخته شوي. سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په یو خبري ناسته کې ویلي دي چې د 2 بریدونو خبر ورکړل شوی او نور ټول هیواد کې وضعیت عادي او نارمل دی. میلر دا څرګندونې د کابل ادارې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو اسدالله خالد او مسعود اندرابي سره په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. دوی زیاته کړه چې تر اوسه یوازې له بلخ او ارزګان ولایتونو څخه د 2 بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي او نور هیڅ بده پیښه نه ده شوې. د سعودي رسمي خبري اژانس د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د واین ډګر جنرال ترکی المالکی له قول لیکلي چې حوثي وسلوالو تېره شپه 12 بجې په سعودي عربستان د بالستیک توغندیو بریدونه کړي چې د سعودي د دفاع هوا سیستم لخوا په هوا کې شنډ شوي دي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم له سرپل څخه وروسته د پنجشیر ولایت لپاره خپل نوی والي معرفي کړ. د راپورونو له مخې دغه ټیم غړو نن په پنجشیر ولایت کې په همدې مناسبت ناسته رابللې وه او کمال نظامي د والي په حیث ټاکلی دی. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم غړي وایي ژر به د نورو ولایتونو لپاره هم تازه والیان انتخاب او یو هم شموله حکومت رامنځته کړي. کرزی د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک له اعلان څخه هرکلی کړی دی. د کرزي له دفتره په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکرات شروع شي او دغه چاره په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه برابروي. خوست د فبرورۍ پر 22مه د خوست یو شمېر ځوانانو او ښځو د یوې غونډې له لارې د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې د یوې اونۍ لپاره دا هوکړه به په دې هیواد کې بشپړ اوربند ته لاره هواره کړي. کندهار هغوی چې په یو شخصي سالون کې راغونډ شوي وو په وینا کې محمد اشرف غني ته د افغانستان د 2م ځل جمهور رئیس کېدو مبارکي ورکړه او د نوي جمهور رئیس څخه د دایمي سولې راوستلو غوښتنه وکړه. په غونډه کې ویناوالو د ټاکنو د پایلې اعلان د افغانستان د جوړېدو بیا ځلې پیل یاد کړ. مورنۍ ژبه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د فبرورۍ پر 21مه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې لړ کې یوه غونډه په کوټه کې هم شوې چې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پکې ګډون او وینا کړې ده. ټلواله د دې ډلې سیاستوال لخوا په خپره شوي ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلې اعلان چې د اساسي قانون سره د حکم خلاف اعلان شوی دی د کړکېچ پراخېدو لامل کېږي، نو ځکه خلکو ته د منلو نه دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې ګډونوالو د یو داسې ټول شموله حکومت د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغانانو د سیاسي اجماع استازولۍ وکړي او د سولې له بهیر سره همکاروي. کرکټ د پاکستان کرکټ سوپر لیګ سیالیو 4مه لوبه د پیښور زلمي او کوټي ګلیډیټرز ترمنځ د کراچۍ په لوبغاړي کې وشوه چې پیښور زلمي په 6 ویکټو وګټله
پېښور زلمي لوبډلې د پچې له ګټلو سره مقابل لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. اسفندیار ولی خان: د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د دوام ځل لپاره د ولسمشر غني له بریا وروسته پښتون سیاستوال اسفندیار ولی خان هم په خپل وار سره محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي ورکړې ده. اسفندیار ولی خان په پښتونخوا کې د پښتون ملتپال عوامي نېشنل ګوند مشر بلل کېږي. هغه نن په یو ټویټ پیغام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته په ټاکنو کې د دوهم ځل بریا مبارکي ورکړې ده. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.